هلمندیان وایي موږ دایمي اوربند غواړو تر څو موږ ډاډه سو چې سوله کیږي. د بین الافغاني خبرو د پیل د لومړۍ غونډې څخه هلمند ولایت کې د اوربند غوښتلو په پار هره ورځ غونډې ترسره کیږي او د جنګ پر شکیلو غاړو غږ کوي چې اوربند وکړي. نن هم هلمند کې د حرکت انقلاب اسلامي ګوند د غړو لخوا یوه لویه غونډه د اوربند غوښتلو او سولې ته د زمینې برابرولو په پار جوړه سوې وه. دلته راټول سوي کسان هغه ځورېدلي کړېدلي او د جنګ ستړي دیني عالمان، سپین ږیري او ځوانان دي چې هر یوه یې په روانه جګړه کې قرباني ورکړې. دوی دې غونډې ته راغلي او د وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه د دایمي اوربند غوښتنه کوي او په افغانستان کې سرتاسري سوله غواړي. یادو دیني عالمانو په خپلو خبرو کې ویل سوله یو الهي امر دی، باید دا امر ټول ومني او پر یو ټغر سره کښیني. دیني عالمانو زیاته کړه چې 40 کلنې جګړې هر څه راڅخه واخیسته، د کورنۍ غړي، د وجود غړي، اقتصاد، بیارغونه، آبادي او د ژوند ټولې اسانتیاوې مو د جنګ قرباني سوې. اوس د دې وخت را رسېدلی چې نور افغان وژنه بس او سولې ته غاړه کښېږدئ. یادو دیني عالمانو وویل ناخوالو ته په کتو باید سوله راسي تر څو یو موټی او آباد افغانستان ولرو او ولسونه مو آرام ژوند ته ادامه ورکړي. دیني عالمانو د جنګ پر شکیلو غاړو غږ وکړ چې اوربند وکړئ تر څو د افغانستان ټول ولس ته دا ثابته کړئ چې سوله به کیږي. که اوربند ونه کړئ موږ به هره ورځ راټولیږو او ولسي مظاهرې به کوو. زموږ د طالبانو محترمو و مشورتي پلاوي ته غږ دی او دغسې د ټوله هغه ټیمه څخه چې هغه د صلحې دپاره معذب سره وټاکل شوی دی. موږ اول د خدای څخه دویم ستاسې څخه دا هیله لرو، دا تقاضا لرو چې و دې صلحې ته معنا و دا اوربند ته غاړه کښېږدئ، د محمد رسول الله پر هغه ګام باندې پښه کښېږدئ چې هغه په حدیبیه کې اخیستی دی. په حدیبیه کې محمد رسول الله 10 کاله مسلسل اوربند وکړي. نو زموږ صلح ارزو ارمان دی، زموږ د دواړه جانبو څخه پر دواړه جانبو مو دا خیال دی چې صلح باید د قدرت قرباني نه شي. قدرتونه خاص کر د افغانستان پر حکومت ملک دی چې قدرتونه باید د سولې قرباني شي. موږ د سولې په ارزښت او درنښت باور لرو. زموږ غوښتنه دا ده چې د واک پر سر یوه بده جګړه کې د ښکېلتیا مخکې د بین الافغاني مذاکراتو بهیر ته داسې ننوځو چې شخصي، ګوندي، سمتي او ژبني ګټې شاته پرېږدو، ملي فکر او ملي مبارزه وکړو. د واک په خپلولو او په واک کې د پاتې کېدو لپاره شخصي، ګوندي او سمتي غوښتنې تکتیکي مانوري پرېږدو چې د بین الافغاني مذاکراتو د بریا پر وړاندې خنډ جوړوي. که سوله کېږي یو داسې پایداره سوله دې وسي چې دا 40 کاله جنګ ته د پایجنګ کښېږدي، نو په دې باندې وینې تویې نه شي. که دوی خپل د قدرت دپاره او خپل د موقف دپاره نه بلکې د افغانستان د دې زړېدلي ولس د دې کړېدلي ولس دپاره واقعا کار وکړي، خامخا سوله راځي. د یادې غونډې په جریان کې د هلمند نوموتی ځوان نعتخوان د سولې او اوربند لپاره ځانګړې ترانه هم وړاندې کړه. دا چې د طالب مشرانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د خبرو کولو لپاره پلاوي ټاکل سوي او په قطر هیواد کې دي د سولې په اړه به مذاکرات کوي، وخت به یې ثابته کړي چې افغانستان کې به دایمي سوله راسي او که نه.